سلامونه دوستانو راځئ چې یو لغت زده کړو په الماني ژبه باندې او بیا همدغه لغت په جمله کې استفاده کړو. ډېر مهم لغت دی دوستانو، وایو په ایمانداري سره په رښتیا سره موږ سره پښتو کې وایو، نو په الماني ژبه کې دغه لغت داسې وایو ehrlich gesagt، یعنې په رښتیا یا په ایمانداري سره وایو. په رښتیا سره زه تاسو ته دروغ نه وایم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ehrlich gesagt lüge ich sie nicht. ehrlich gesagt lüge ich sie nicht، یعنې په ایمانداري یا په رښتیا سره زه تاسو ته دروغ نه وایم. کولی شئ دغه څه کړئ. او دوستانو بله جمله ده، تاسو ماته ولې دروغ وایئ؟ تاسو ماته ولې دروغ وایئ؟ دغه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې صحیح لګي. او یو بل سره به مرسته کوو دلته. همدا یو ښایسته طریقه ده چې الماني ژبه زده کوو، چې موږ او تاسو دلته ژبه، اصطلاحات او داسې نور ډېر شیان زده کولی شو.